السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی تاسو به سټارټینګ کې دا ورکوټیشن دی به کلیپونه به کتلي وي دا مختلف چې دی نو کلیپونه دي فرسټ چې دی نو فاطمه ګل چې دی نو مریم ته په لاس کې ګوته اچوي بیا دویم کې چې دی نو مریم ناسته ده او ورسره خاوند یې ناسته دی فیصل یې نوم دی نو دا ورسره ناست دی نو دا څه خبره کوي چې فاطمې ته اواز وکړه فاطمه دې راشي فاطمې ته نو فاطمه په سټیم راله فاطمه سټیم راله نو بیا ورته ګوتمه لګي نو دوستانو زه دا سوچ کوم چې دا دونه ګوتمې فاطمې چېرته نه راوړي دي ټولو نه مخکې ورته یو ګوتمه واچوله په ګوته کې بیا چې دی نو ورته اواز کړو مریم چې فاطمې ته اواز وکړه نو فاطمه بیا راله نو بیا ورته فاطمې په ګوته کې ګوتمه یې کړه نو دوه ګوتمې خو زما مخامخ کې تاسو هم دوستانو ځای کړي به وي چې دوه ګوتمې فاطمې مریم په لاس کړی نو اوس دوستانو خبره داسې ده آیا د دې چې دی نو دا چې کوم ایونټس کېږي شوګانې کېږي ما مخکې دا خبره کړې په یو ویډیو کې مریم او د نیلم ګل هغه نو نیلم ګل چې دی نو مریم نه سیډ والی دی ولې چې نیلم ګل سره به مریم به شیطانت به کولو د نیلم ګل هغه خبرې به مریم چې دی نو فاطمه ګل ته به کولې نو اوس چې دی نو نیلم ګل هوښیاره شوه نو نیلم ګل چې دی نو بایکاټ کو نو ما یو مخکې ویډیو هم تاسو ته خولی نو په هغې کې چې دی نو نیلم ګل د مریم په تصویر باندې چې دی نو د منګکورې تصویر پې لګولی و نو د دې مخې پټ کړی و نو دا کار داسې شوی دی نو دوستانو اوس د دې دا چې کوم سالګره د هیپي برډ ډے دی نو په دې کې دا کسان ټول راغلي دي دا هغه کسان راغلي دي چې څوک دوبۍ ته ځي مراد سره نو دا د مراد هغه پارټي وه نو دې پارټي کې چې دی نو د چا سالګره ده د مریم هغه سالګره ده نو مریم ناسته اول د مراد سالګره کېږي بیا د مریم هغه کېږي بیا د فاطمه هغه کېږي نو دا ټول د دی چې دی نو کسان راغونډلو یو ډرامه ده یو ډنګ دی نو دا کسان راغونډوي بس په دې ایونټس کې په دې شو کې چې دی نو دې پیسې راغونډېږي نو ښه ډېره ښه تکړه بزنس دی ښه تکړه کاروبار دی دیم راشي او چې کوم کسان راځي پیسې ورکولو والا هغه هم راشي د مراد هغه جیب هم ګرمه شي او د دی هغه جیبه ګرمه شي د ایونټس وشي او چې کوم هوټل دی که کوم ریسټورنټ دی د هغه کس هم کار وشي نو ډېر اسان بزنس دی ډېر اسان کار دی نو بس اوس چې دی نو فاطمه پاتې ده اوس به د فاطمه کېږي ټولو نه مخکې د دلراجې شوي نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام